باجوا او قریشي په شرمونو وشرمېدل. دا چې څنګه اوس ورسره شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوځ مشر جاوید قمر باجوا سعودي عربستان ته په ننواتي او د دې هېواد د چارواکو د پخلا کولو لپاره ورغلی و. خو هلته د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له لیدو ډډه کړې او باجوا سره یې نه دي لیدلي. سعودي عربستان چې د پاکستان تر ټولو غټ ملاتړی دی وروستیو کې اړیکې ورسره خړې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له لوري له هغه څرګندونو وروسته د دواړو هېوادونو اړیکې سړې شوې چې قریشي د هند په وړاندې د کشمیر موضوع کې د سعودي د ناکافي دریځ یادونه وکړه. اوس پاکستان هڅه روانه کړې چې اړیکې بیرته ورسره ښې کړي. لومړی د استخباراتو مشر ورولېږه او بیا یې د پوځ لوی درستیز ورغی. په هر حال سعودي عرب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر یوې خبرې پر دوی غوږونه تاو کړل او پاکستانیانو ته د دوی حیثیت ور وښود. دغه راز دا هم ویل شوي سعودي عرب د ترکیې، مالیزیا او ایران په ائتلاف کې د پاکستان د ګډون په هکله دوی ته خبرداری ورکړی. په هر حال د یادولو وړ ده چې سعودي تیر کال ویلي و چې د بېلابېلو هوکړو له مخې به په پاکستان کې به تر 20 میلیارده ډالره ډېره پانګونه کوي. خو داسې ښکاري چې عربان اوس پښیمانه شوي. دغه راز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا چین ته په داسې حال کې تللی چې هېڅوک هم هرکلي ته نه و ولاړ او په هوایي میدان کې یو ترافیک او د هغه یو سیوری هرکلي ته ولاړ و. د یادولو وړ ده چې چین او سعودي عربستان د پاکستان تر ټولو لوی ملاتړي هېوادونه دي او پاکستان خپل ستراتیژیک دوستان بولي. خو اوس که چېرته د پاکستان منافقت او سیاست کار ونه کړي او دغه هېوادونه نور اهمیت ورنه کړي د پاکستان د تباهۍ ورځې بیخي نږدې دي. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.